سورة التکاثر. په دې صورت کې هم دنیا سره محبت کول په دې باندې د دې بدی بیانېږي چې دنیا سره ډېره مینه هغه مه کوئ. دنیا پانی کېدونکې ده، آخرت طرف ته ډېره توجه کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی باندې. الرحمن داسې الله تعالی چې عام رحم کوونکی، الرحیم داسې الله تعالی چې خاص رحم کوونکی. الهاکم التکاثر، الهاکم التکاثر غافل کړی تاسو لرا. التکاثر حرص د ډېرو مالونو، د ډېروالي تاسو غافل کړي. ډېروالی معنا دا ده چې ما سره د ډېرې روپۍ وې، د یو کور په ځای د دوه درې وې. ډېروالی انسان نه مړېږي که خیال هم کړی ټول عمر بس دا وایي چې د دې نم ډېره شي، دې نم ډېره شي، دې نم ډېره شي، بس مرګ ولا راشي. الهاکم التکاثر دا دوه قسمه ده. یو دا دی چې سړی قصدن بس هغه ځان غافله کړي او دین طرف ته توجه نه وي، دا هم ناروا ده. دویم د دنیا ډېر زیات محبت کول چې دا زما دا مال زیات شي، زما دا کورونه زیات شي، زما ایون علماو لیکلي دي چې زما دا څاروي زیات شي، زما دا قوم قبیله دا زیات شي، زما خوښونکي ډېر شي. حتی امام ابن القیم رحمه الله لیکلي زما کتابونه وی ډېر شي. بعضې خلک په دې وجه کتابونه لیکي. دا ټول تکاثر د دنیا په وجه باندې دا ناروا دی. الله قرآن کې همداسې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم. تاسو دې غافل نه کړي ستاسو مالونه او ستاسو اولاد د الله د ذکر نه. نو الله دلته فرمایي څه شی تاسو غافله کوي؟ حرص د ډېرو مالونو. الهاکم غافله کړي ای تاسو التکاثر حرص د ډېرو مالونو. حتی زرتم المقابر، تر دې پورې زرتم المقابر چې زیارت کوئ د قبرونو. څه معنا ده؟ تر دې پورې چې تاسو ته مرګ راشي، مرګ پورې تاسو غافله وئ. زرتم المقابر معنا چې د قبرونو ته ورشئ. دنیا هم دومره په غفلت کې تېره کړله چې قبر ته داخلېږئ نو هغه مرګ در باندې راغی نو غافله پاتې شو. زرتم المقابر بعضې تفسیر علماو داسې کړی چې انسان هغه په دې قبرونو باندې فخر کوي چې زمونږ مړي ډېر زیات دي. قبر ته دې دپاره نه ځي چې هغې نه عبرت واخلي. لاړ شي وایي تاسو راشئ زمونږ خاندان ډېر اوچت دی. زرتم المقابر. کلا سوف تعلمون، کلا هچره داسې نه ده پکار. سوف تعلمون زر دی چې تاسو به پوه شئ. ثم کلا بیا هچره داسې نه ده پکار. سوف تعلمون زر دی چې تاسو به پوه شئ. زر دی چې تاسو به پوه شئ معنا په وخت د ځن کدن کې دویم ځل الله ذکر کو. زر دی چې پوه به شئ تاسو په هغه وخت کې چې کله تاسو قبر ته وردننه شئ. پوه به شئ تاسو چې د الله عذابونه په خپلو سترګو باندې وینئ. کلا لو تعلمون، یقینا لو تعلمون کچرته تاسو پوهه لرئ علم الیقین په هغه پوهه د یقین سره، یعنی یقیني پوهه تاسو لرئ نو لترون الجحیم خامخا وبوینئ تاسو جهنم لره. که په الله رب العالمین او د الله په خبرو پوره یقین وي نو دا جهنم یو ځل تاسو باندې لیدلی کې. ثم لترونها بیا به خامخا ووینئ تاسو دغه جهنم عین الیقین هغه په سترګو د یقین سره. په سترګو د یقین. علم الیقین دې ته ویل کېږي چې زمونږ اوس یقین دی چې جهنم شته، جنت شته. او عین الیقین دې ته ویل کېږي چې په خپلو سترګو یې ویني. انسان د جهنم ته ور داخل شي. رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د جهنم نه وساتي. الله دې مونږ ته جنت وښیي. ثم لتسألن بیا به خامخا تپوس وکړی شي ستاسو نه یومئذ په دغه ورځ باندې عن النعیم په باره د ټولو نعمتونو کې. ټول نعمتونه چې څه شوي دي د هغې تپوس به کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل یو انصاري صحابي خواله لاړو. هغه هلته په یو باغ کې یو ګډې حلال کړی و چې کله یې وخوړو نبی علیه السلام وویل لتسألن عن هذا یوم القیامه،
تاسو نه به د دې نعمت هم په ورځ د قیامت هغه تپوس کېږي اخرجکم من بیوتکم الجوع د ولږې د لاسه کور نه راووتی او چې دا د کور ته اوس ځای اوس ماړه وی نو ټول نعمتونه مراد دي هر نعمت دا اوبه چسکئ دا خوراکونه چې کوئ دا څښاک چې کوئ د دې ټولو نعمتونو باره کې تپوس کېږي نو کوشش دا پکار دی چې نعمتونه دا د الله رب العالمین په عبادت کې د الله په بندګۍ کې استعمال شي